بچو سبا تاسو امتحان دی تاسو ټول ریډي یئ تیار یئ او کینه ورو خو ځامنو هر کال په کال تاسو پاس کوما او څنګه بیا هم څنګه پاسې چې استاد سره ما پاس کا هغه جرلندو څنګه خو دې بیا پاس کوما خو کورونا غبین به خامخا راوړي غوړې کوله سوچه غبین براوړي کاکا دې غبین بل لاړم خپل د ګوتې بوسره خوري ولی کاکا را د ګوتو نه خلاصېږو او سید خانه بچي ته خو خپل قلنګي چرګ راوړي څنګه دې بیا پاس کوما ساسه داسې چرګ باندې لاړم چې د ورځې بعد ودرې غې لکه دا چرګ دا ماشين دی دونه غې چي رحیم زاده بچیا ته به کورونا هغه راوړي څنګه بچیا ته په کې سوچه غوړي راوړي کورونی صحیح دی استاد صاحب سوچه غوړي باندې لاړم شاروزه بچیا او ته به مال خپل جوړواله او سپلې برانواله پکې کاکا سپلې نو او چامم نو سپری ولم راوړم تاسو په استاد زنده‌باد کاکا استاد زنده‌باد دادا زما سره وړم چې ته ما پاس کې او ته به سره وړې کینا خو چې دوی سره وړل ابا کوړته وسه کینا کته کینا ما ته شي راغوري ما ته وګوره کاکا استاد صاحب خودون رنگ دی چې دا زوی ولې چته چې دا چاته تللې کله چې دا مور ته تلې دا خو بیا نه کار استاد صاحب دا موږ دومره څنګه یو کلی دې راغلیو کینه بچو کینه ها پرون چې ما تاسو ته کوم سبق ویل او هغه تاسو په کور کې اړولو یاد کړو دې تاسو نه زه یو څو ته پوښتنه کوم ها جلندو بچیا پاس زستانه یو ته پوښ کوم ته ما ته دا وایي چې خور ته په اردو کې څه وایي ها استاد صاحب یاد مې شو خور ته په اردو کې بینس ته خپل خور ته بینس وینو موږ ورته نه وایو ورګ لک صبر وکړه خازه ما ستاسو سره کار دی الکه شیرخانه ته پاسه ته راته وای بچا چې غوا ته په اردو کې څه وایي استاد صاحب یاد مې شو غوا ته په اردو کې غیا وایي دغه راشه شابه راشه دغه راشه دغه راشه تاسو 15 ورځې په دې باندې ما پوهه کړی پوه شوې تاسو خو زما زارش نه کړل ونیسه هلکه جرلاټو ته ووایه خور ته څه وایي په اردو کې پاڅه څه وایي ورته استاد صاحب ما راخلاتلو اوس ورلاتو چې اوس و چې په کوم ووت ووت نه لکه اوس یې دنه داسې وباسم چې بیا ستا یادې نونه به وځي د باندې دی خوشه استاد صاحب خدای دې مړ کا زیوال خو کاپیران هم نه کوي چې موږ څنګه ووالو دې مړ کو استاد صاحب دونه خو خرم نه ویل کته چې موږ ووالو خاندې ولې جاړه استاد صاحب د الله ولیانو تاسو څه وایئ چې زه په دې والو باندې خوشحالېږم په خدای مې د قسم چې ستاسو دپاره لګیا یم د دې وخت نه پیدا واخلئ او سبق ووایئ اوس په ما ته خیرې کوئ خو چې کله لوی شئ او په ښه بد باندې پوه شئ نو ما ته بیا دواګانې کوئ خو د خدای دپاره د خپل وخت مه ضایع کوئ سبق ووایئ بچو نن په جزیره کې څوک غیر حاضر دي استاد صاحب ټول پوره دي فتح خان به غیر حاضر دی او بچیا فتح خان خو ما پاتې کړ دی هغه وګي د شوې واخه به راختلو ما چې هغه وګي ګوټ کی جرلندو بچیا ته دې کار وکا هغه بيزي بیگانه وګي دي او لاړ شته بيزوله پاڼې ماته کا او د بيزي وبکا او بیا راځه کاکا استاد صاحب زما چوټي شو بیا نه راځم شاګوله بچیا ته دې کار وکا کسان په پټي کې لګیا دي هغه کار کوي تاغه چا پراټي وسا او ستا چوټي شوزا ته ځان کور تر سوا امزاده زما خو چوټي شو ته بیا غزا ته ځان رسوله خارګونی بچي به کور ته ویسو بس صحیح ده چې څنګه چوټي شو زستا خاله در رسیدل هم مګا ها جلندو تم وای چې زنه راځم زستام چوټي شو بس ته دې وسا بیا مرزه ځه ته سرم ځه امزاده بچیا ته خورا شنن ګرمي ده ادا دغه راواله کاپی
او ما ته دا ببوز لږ ووه په دې سر به مې لږ زور کړي ډېر زیات درد دی پې استاد صاحب درعلمه داسې خو استاد صاحب دی کاکا استاد ډېر ښه استاد صاحب دی الله دې دې صاحب اچھا وکړي استاد صاحب ایک لاړ شم کښېنه کښېنه ایک له لاړ شم طبیعت ته یې ګډوډ کړو کښېنه استاد صاحب ایک لاړ شم کښېنه کښېنه د غټ سرې زویه خو ایک له لاړ شم او ایک له لاړ شم کښېنه استاد صاحب ایک لاړ شم کښېنه کته کته کښېنه په سر مې درد دی کښېنه کته خوب دې راغلی الله الله استاد ابو سید خان ودل کې کوکو لکه د الله ولي چې ایک دله درغلی و نو په دې خوله کې د چا الپي اړول وه خو چې ویلې به دي چې استاد صاحب ایک لزم که نه استاد صاحب درې پیرې خو هغه غریب تا ته وویې خو تا ته یې دغه جوړوله نو رحمزاده ایک خیر دی خو چې نور څه نه دي کړي ورشه ځه یا دې ولې د بوځه او په دې وله کې ولې خوپ هم صحیح ورکړه لس کاله بعد تاسو د هغه کسانو سره میلاوه کوم چې په سرکاري سکولونو کې د هغې ښه استادانو نه سبق ویلی دی کوم استادانو چې به په هغوی باندې بیګارونه کول او د خپلې ډیوټۍ سره به یې غداري کوله راځئ چې وګورو چې هغه کسان په کوم حال کې دي افسوس افسوس چې ښه استاد زمونږ ناکاره وي او ناکار استاد زمونږ ښه وي او دا زمونږ انجام چې په دې سرو غرمو باندې موږ داسې مټ اوچتو لګوو او دا مزدوري کوو افسوس افسوس چې تعلیم وکړی وی نو نن به موږ دا ورځ نه لیده موږ همیشه هغه ښه استاذ ته بد استاذ ویلی دي او هغه بد استاذ ته ښه استاذ ویلی دي که چېرې موږ د هغې بد استاذ خبره منلی وی نو کېدی شي چې نن موږ دا ګرانه مزدوري نه کولی که چېرې ستاسو زموږ ویډیوګانې خوښ شوي نو پلیز زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ سوات KPK واینز ستاسو د کتو ډېره ډېره مننه